په میدان وردګو ولایت کې د افغاني سره میاشتې ټولنې له لوري د رضاکاره کسانو د تشویق لپاره په جوړو شویو مراسمو کې 2 رضاکارانو ته ډالۍ ورکړل شوې چې په دې ډالۍ کې 2000 افغانۍ بوټونه او کورتۍ شامل وو. د یاد ټولنې مسؤلین وایي چې د سره میاشتې ټولنه په هر وخت کې د خلکو د خدمت لپاره چمتو ده او زیاتوي چې رضاکاران د ټولنې د ملا د تیر حیثیت لري. رضاکار داسې یو سرمایه ده د سرې میاشتې په حقیقت کې چې دا په ټولو باندې د اعلی مقام لرونکي خلک دي. رضاکار د سرې میاشتې دپاره ډېر مهم کسان دي رضاکاران چې د موږ سره په هر رقم شرایطو کې دوی همکاري کړي. رضاکاره کسان وایي چې خلکو ته مو خدمت وړیا دی، په بدل کې له دوی څخه څه نه غواړو، خو زموږ د تخصص لپاره باید ځانګړې برنامې په کار واچول شي. رضاکاران وروڼه او د موږ د سرې میاشتې وروڼه ټول د دې ولس په خاطر باندې خدمت کوي، د خپلې جامې په خاطر باندې، د فقیر، د بیچاره او د یتیم په خاطر. خو وروڼو زموږ په رضاکارانو کې داسې کسان هم بیچاره داسې مظلوم کسان هم شته. موږ له ریاست د سرې میاشتې کې هم غوښتنه کوو چې دوی سره هم یو څه دوی ته توجه وکړه. خو طبیعي ده چې هر څومره انسان تخصصي کیږي، مسلکي کیږي، همغومره خدمات ډېر وړاندې کولی شي. یعنی په دې معنا یو کس که مخکې د رضاکارۍ په معنا او په هدف باندې نه پوهېده شاید کومک یې کړی وای، مګم څومره چې هغه سیمینار ونیول شو، د سیمینار په واسطه باندې یو څه باندې پوه شوه، نو همدغسې وروسته د دې هم موږ دا غوښتنه لرو له مسؤلینو نه چې د رضاکارانو لپاره مشخصې برنامې ولري د ظرفیت لوړونې په خاطر. د میدان وردګو ولایت د افغاني سره میاشتې ټولنه 800 رضاکاره کسان لري او خلکو ته ډاډ ورکوي چې په هر وخت کې د دوی ترڅنګ ولاړ دي.